السلام علیکم ګرانو ملګرو، یو ځل بیا د استاد خدمت مونږ ته حاصل شوي. استاد یې لاس پکې وخوځوه. دا د لاس خواږه دي چې مونږ بار بار پروګرام کوو او دا استاد یې ډېر په مینه باندې تیاری. استاد یې مې خپل نوم ورته یاد کړی لکه ته ارشد اجي صاحب دی او سپیشل مونږ دپاره راځي د پروګرام دپاره او په خپل لاس یې تیاری او ډېر خوندور او ذایقه دار. نو پروګرام یې شروع کړی. یاره د دې پکې ځان له مزه وي، دا چلالو کې که نو پروګرام کې او دا کلیجي پکې ځان لپاره سره کې وای وای ډېره مزه کوي که نه. دا پکې د پټو کو ټیسټ دی. جی نو د کلیجې نه پس نمبر رالو د باربیکیو د تیکو جي. دا جی مونږ ځان ته ښه مزېدار انګار جوړ کړی دی او دا زمونږ مشر پې چې دا سیخان ږدي مزېدار خوندور وای 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 د خوراک نه بس دا مزه نه ده، دا زیاته ده. ځکه چې د پروګرام مقصد دا وي چې څه ملګري رایوځای شي او کیني یو بل سره ګپ شپ ولګوي، خندا خوندي وکړي. دا پروګرام خو یو بهانه وي. دا تاسو کتی شي جي مزېدار سیخان دي او لږ ساعت پس په تیارېږي چې او انشاءالله تاسو به یې ګورئ چې څونه مزه به کوي او چې کوم ملګري راځي نو موسټ ویلکم رو. خو دا ویډیو چې زه اپلوډ کوم بیا به پکې ټایم ډېر زیات تېر وي، نو خو زه بهرحال تاسو د کتو نه خوند والئ او په خپل کمنټس کې لازمي ماته ووایئ چې زه تاسو دپاره دا کومې ویډیوز تیاروم، دا کوم پروګرامونه کوم، تاسو ته ښودنه کوم، دا په تاسو څنګه لګي. ځکه چې زما خو بس دغه مینه دا دریم چې تاسو سره زه خپل پروګرام شیر کوم او تاسو د په خپل پروګرام کې ځان سره شریک کوم، نو به زما د ویډیو مقصد خو صرف او صرف دا وي. نو انجوی کوئ جي. ډېر ښکلی پروګرام روان دی، د ملګرو خوا ده، د ملګرو سره ناسته ده، ګپ شپ دی، خندا خوندي ده او دا سپین چې پکې ښکاري که نه نو دا ګورئ لم دی پوه شوې. نو دا لم بعضې ملګري پکې وایي چې یاره موږ پکې لم هم خورو، نو هغه دپاره سپیشل پکې لم تیارېږي. نو تاسو وګورئ جي ماشاءالله جي خرابېږي. استاد جي دپاره نه پې مالګه دوړه وه مه کوه که نه نور هم خوندور شو ماشاءالله جي. جی بس پروګرام ریډي دی او ځان رارسوئ. خو ځای درته نه ښیم اوس نه ټول به اوس راشي. استاد ځای به ورته نه ښیم که نه ځای ورته استاد ځای ورته مه ښایه او بس پروګرام ریډي دی ځان رارسوئ. بس راځئ.
جی بس ماشاءالله زمونږ پروګرام ریډ شو، زمونږ جی روش هم پوخ شو او تیکه هم یعنی باربیکیو. ماشاءالله بس چې اوس په ورته د ناستې د روټۍ پروګرام شو او انشاءالله تر بلې ویډیو پورې تاسو نجات غواړم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.